بالاخره امریکایانو هم ومنله چې په نړۍ کې پیریان شتون لري. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو په سلامونو درته ښه راغلاست وایم. که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ نو د دې لپاره د افضل کلیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د نورو دوستانو سره شریکه کړئ. ډیری خلک په دې باور لري چې په نړۍ کې د انسانانو او نورو ژوندیو ژوو ترڅنګ بېشمېره پیریان هم ژوند کوي او په بېلابېلو هیوادونو او سیمو کې میشت دي چې کله کله نورو ځایونو ته هم ځي او چکرې وهي. په اسلام کې هم د پیریانو د شتون په اړه بېلابېل دلایل او روایتونه موجود دي چې له مخې ټول مسلمانان په دې باور لري چې په نړۍ کې هم ګڼ شمېر پیریان شتون لري. اوس د امریکا عام وګړي هم په دې باور دي چې پیریان یوازې په کیسو او اسطورو کې نه وي بلکې په حقیقي ژوند کې هم وي او د انسانانو او نورو ژوو ترڅنګ ګڼ ژوند لري. د یوې څېړنې له مخې د امریکا 45 سلنه وګړي په نړۍ کې د پیریانو او نورو مافوق الفطرت موجوداتو د شتون په اړه باور لري. دا خبره هله جوته شوه چې په ټوله امریکا کې نظر پوښتنه وشوه او معلومه شوه چې 22 سلنه امریکایان په دې باور لري چې پیریان په نړۍ کې موجود دي او 23 سلنه یې په دې پوره ډاډه دي چې پیریان په نړۍ کې په حقیقي ډول شتون لري او د انسانانو په څیر د ژوند چالو چلند لري. د دغه نظر پوښتنې په پایله کې د اعدادو او شمیرو له مخې معلومیږي چې شاوخوا 45 سلنه امریکایان په پیریانو باور لري او په دې باور دي چې په نړۍ کې ګڼ شمېر پیریان شتون لري او د انسانانو په څیر د ژوند چالو چلند لري خو یوازې د بدن جوړښت له انسانانو سره توپیر لري او ځینې نور کړه وړه یې ورسره توپیر لري. د یاد نظر پوښتنې په ترڅ کې دا هم څرګنده شوه چې هغه امریکایان چې په پیریانو باور لري 54 سلنه یې د امریکا د سیاسي ګوندونو او ډلو ملاتړي هم دي او د دوی په منځ کې 32 سلنه یې په امریکا کې د حاکم ډیموکراټیک ملاتړي دي. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې زموږ پر یوټیوب چینل وګورئ د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل ملاتړ وکړئ. زموږ د چینل څخه د ملاتړ لپاره همدا کافي ده چې د ویډیو لاندې سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ترڅنګ یې د زنګ نشان ووهئ. هیله ده چې دا کار د مهربانۍ له مخې وکړئ او که مو ویډیو خوښېده نو د سبسکرایب بټن ترڅنګ د لایک بټن هم ووهئ او که زموږ د خپرونو په اړه کوم نظر لرئ نو هیله ده چې لاندې په کمنټ کې یې راته ولیکئ.